ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور بدلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې د ملي رادیو ټلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، هیله ده چې روغ جوړ خوښ او سوکاله به اوسئ. نور احمد حیران مو د دې اونۍ یو بل ځانګړي راپورتاژ ته هرکلی کوم. درنو لیدونکو اوریدونکو د دې اونۍ ځانګړی راپورتاژ مو بیا هم په پکتیا کې جلغوزیو ته ځانګړی کړی دی چې سږکال په دې ولایت کې د جلغوزیو حاصلات څنګه وو، په کوم نرخ باندې اوس پلورل کیږي او له کومو ځایونو سوداګر ورته راځي او دلته چې کوم خلک یا ځوانان په کارونو مصروف دي هغه څه ته اړتیا لري. نو په همدې خپرونه کې یا په همدې راپورتاج کې مو دا هر څه رانغاړلي دي. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. جلغوزي چې د وچو میوو په برخه کې تر ټولو قیمتترینه او بارزښته میوه یادیږي. دغه میوه په پکتیا کې ښه حاصلات ورکوي. پکتیا یوازینی هغه ولایت دی چې جلغوزیو پکې هر کال ښه حاصلات ورکړي. په تیرو کلونو کې یې ډیری چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شوي، خو د سکنیو حاصلاتو لپاره یې تجاران اندېښمن دي. د دغې میوې کاروباریان وایي سږني حاصلات یې کمرنګه دي چې ورسره یې بیې هم راټیټې شوي دي. ولا سږکال خو دا شو چې ورغوله بارانونه مو وشول او بل سږکال فصل نه و ښه ورغوله لږ سره کمزوره شوی او د وچکالۍ د وجې او انشاءالله نور ښه ده او کال نه دغه نه خدای نه خیر غواړو، خدای دې کې برکت واچوي. نو ښه دي انشاءالله ورغوله غریبان دي، ورغوله مزدوران دي، له 100 روپو ته پکې راغلي دي. پخوا هم داسې 13 ورغوله 15 25 کې خرڅېده، خو انشاءالله سږکال دا شی دی چې 40-50 ته ځان وایي. نو سږکال لږ کمزوری او کال کې ښه و تېر کال، نو سږکال لږ کمزوري دي، دغې وجې ریټونه هم جګ شوي دي او بل زڼغوزي کم شوي دي. خلدارو دغه کومې بیې چې دي اوسنۍ دغه کوم تاثیر نه دی کړی په جلغوزیو باندې؟ ځکه چې دلته ډېری په کلدارو اخیستل کېږي خرڅول. والا دغسې خو تاثیر یې کړی ده، خو هلته افغانۍ هغه شولې جګې شوې، کلدارې ډېرې ټیټې دي. کنې غوټې ریټو جګ ده، بلې دغه غوټه هم خاصوي، غوټه د جڼغوزی ښه ده، بل ځای کې دا جڼغوزی نه میلاویږي، دغه مشرۍ بیا جڼغوزی ډېر ښه ده. نو د افغانۍ د وجې ورغولی دې هم ریټونه لږ هغه شوي دي، کمزوري دي چې افغانۍ هغه شوي لږ بیا ریټونه ښه کېږي سره. نو دغه څوک راځي څوک یې اخلي ډېر دلته خپل دلته خو اکثره د مونږ کلیوال تجاران دي، بیا هغوی نه ورغوله د خوست والا زدران راځي، منګل راځي، قسم قسم خلک راځي، دا بیا هغوی ته ورکوو داسې دانګي په حساب. هغوی بیا خپله چڼغوزی تر باسي ټاکوي، دلته مونږ یې دانګي حساب ورکوو. اوس یو دانه په څو ورکوئ؟ اوس دانه په 15 د خلکو نه اخلو، نو تجار ته بیا په 40-45 کې دا شی. بل ګټه د افغانستان ده ټوله، دا چې ساره تجار ته ځي ورغوله هغه یو په 2 چنده خرڅوي، چې دا ګټه خپل افغانستان ته کو نو موږ ورغوله خلک به هم مصروف وي او ګټه به یې ورغوله هغه چې نو دا خلک به ورسره سودایي، نو په امن کې به وي. او ډېر ځي، ډېر روان دي، او په دا چې دا ډېر چین ته واوړي، انډیا ته ځي ورغوله، سعودي عرب دا ملکونو ته ورکوي. حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې دوی باید نور هیوادونو سره د جلغوزیو په باره کې خبرې وکړي، باید په لوړ قیمت باندې خرڅ شي. دا ډېر غټ ارزښت لري په نورو نړیوالو هیوادونو کې. تېر کال یې حاصل ډېر ښه ډېر ډک و، خو سږکال حاصل نشته، یعنې کم دی. بارانونو له وجې خرابې ډېرې زیاتې شولې. یاره داسې نه ده زمینه برابره شوې، خو مزدوران ښه دي، لګیا دي، مصروف دي. د جلغوزیو کاروباریان او تجاران د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته دې د بازار موندنې برخه کې زمینه برابره کړي څو د جلغوزیو سکني حاصلات یو ځل بیا په وړ او ښه بیه نورو هیوادونو ته صادر شي.
کاروباریان یې دا هم وایي د جلغوزیو د حاصلاتو راټولول په غیر مسلکي ډول ترسره کیږي چې دغه کار د حاصلاتو د ضایع کېدو سبب کیږي د پکتیا ولایت اوسیدونکي له ونو د جلغوزیو د راټولولو په وخت کې لور په یوې اوږدې لکڼې کې تړي او د هغه په واسطه د جلغوزیو غوټې پرې کوي. دوی زیاتوي سره له دې چې په دې ولایت کې د جلغوزیو ونې پرېمانه دي خو د ساتنې لپاره یې هیڅ کار نه دی شوی. پکتیا یو غرنی او د طبیعي ځنګلونو لرونکی ولایت دی چې ډیری ځنګلونه یې د جلغوزیو او نښترو ونې لري. سږکال حاصلات تیر پرتله داسې کم دي غیټو حاصلات، البته چې سږکال نرخونه چې دي لوړ شوي دي او ستونزې خو حتما ځینې ستونزې وي. نو دولت څخه یې موږ دا غوښتنه ده چې دوی چین ته د جلغوزو صادرات چې دي دې په برخه کې د ملت سره همکاري وکړي. هغه داسې درېدلې نه دی خو موږ یې یو چې داسې وشي که نه داسې ډېر صادرات وشي ځکه دلته جلغوزو کوم کیفیت چې دی خپل له لاسه ورکوي. ځوانان خو البته چې زه به دا ووایم چې ځوانان ډېر مصروف دي ځکه که موږ دلته احمد خیلو کې وښیو همدا ځاځیاریوب د نورو سیمو کې وښیو ان د لرې لرې ولایتونه هم خلک راغلي لکه کونړ شو خوست شو همداسې نورو ځایونو دلته ځوانان چې دي پوره مصروف دي هر چاته خپله برخه رسېږي. سږکال خو چې دی د اوس دلته دلته چې ډېر تجاران اوس دي تقریبا 15 روپۍ غوټه خلي 15 روپۍ او پروسه کال چې و د اولینه کې 60 روپۍ غوټه او سږکال 15 روپۍ دا غره کې انګ خو بار غره کې کسان اوس دي 15 روپۍ غوټه خلي. اکثره دلته چې دي اکثریت که موږ وګورو دلته خپل تجاران دي او داسې پردي تجاران هم راغلي و ځنه راغلي و هغه هم و داسې نه اکثریت چې دي خپل دي. زراعت اړوند محصلینو نه زموږ غوښتنه دا ده تر څو دوی غرونو ته سمه پاملرنه وکړي. البته چې په تېرو وختونو کې داسې سمه پاملرنه نه وه ورته شوې، جګړې وې، جګړو وجې ډېر غرونه چې دي زیانمن شوي دي. نو غوښتنه مو دا دی تر څو دوی چې دی غرونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. سږکال د وچکالۍ علت د وچکالۍ علت و چې غوټه ډېره وړه هغه شوې دی جوړه شوې دی. وخت چې کوم مناسب وخت و د برونه هغه وخت کې بارون په ونه شو نوره غوټه وړه جوړه شوه. که چا خستې دی تاوانې دی که څوک ځوانان دي پسې هغه چې مصروف دي ولا که ګاټې وي لوړې شي مثال هغه خلکو ګاټه دی وړه وړکي دي هغه یې سره روړي یو څو 15 شل هغه یې سره روړي دا یې سره خرڅ کړي. نور حاصلات د غره دا رقم حاصلات دي چې څوک هېچا ضروریات یې نه راپکوي. که څوک به دې نه راغلي دي مایوسه دي د خپلې مزدورۍ نه په 2 روپۍ غوټه وایي هغه بل سړی چې مزدوري ورکوي هغه ته تاوان دی یا 2 روپۍ مزدوري ورکوي یا 3 روپۍ که ساخت کوي نو 4 روپۍ کوي ورته. نو چا ضرورت په پوره نه دی مصروف داسې مصروف دی چې ستړی دی ګاټه یې نشته. د وروستیو برونو په سټ د غره حالات بدل کو انشاءالله چې کول ته خدای خو مهربان دی که برونونه وشول حاصلات به ښه وي او کیدای شي د دغه ضرورت د غارې چا نشي پوره کولی ځکه چې په کول کې یو ور سیزن دی هغه 15 ورځې دی شل 15 داسې ورځې دی دغه د چا ضرورت نشي پوره کولی چې مثال دی وړي په وخلي د کور ټول ضرورتونه په پوره کړي. بالکل داسې یو حاصل دی چې هغه یو څو ورځې لکه سړی چې هغه کومې میلې ته لوړ وي. ګوره دغه د 250 میړو پچه دی 500 200 خاندانونه به دغه 250 میړو کې موجود وي. دا ټول دغه شی پوره کړي کوم ضرورت به پوره کړي د خلکو اقتصادي ضرورت نه برابروي. بیخي په سلو کې 4% نه برابروي 3% نه برابروي. اما څو ورځې لکه د ملي خرڅ خوراک دای ته برابر کړي ځکه نو رئیس هغه نشته حاصل داسې حاصل نه دی چې د خلکو ځکه چې دا د وتس د 1200 میړو غار دی د موږ دا غار نو 1200 میړه چې حساب دي دغه کې تقریبا د 4000 خاندانونو نه ډیر دي 15000 نه چې د برونه چې ډیر په وشو یو غوم کړه جوړ کړه اپسنه چې په ګولو کې موږ ورته په وخت کې هغه دوره غونډه کړې شو یعنی جګ شو شان روغله کا شغله وا او کدا جوړ و ضرر ورسو ک صوبین ورته مې وته دا شون نو ټول متاثر شي دا شون په دې کې موږ غوښتنه د مرکزی حکومت هم دادو د نړیوالو مؤسسونو هم دادو چې په دې سکمره ولسوالۍ ته
خاصه توجه وکړي. ځنغوزي خو داسې یو حیثیت لري چې یو کول ډاک وي یو کول نه وي ډاک، بیا په ځینو ساحو کې وي ځینو کې نه وي. سا کول په ځینو غرونو کې ښه دي او ځینو کې کمزوري دي. دغه داسې طبیعي خپله خدایي پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی له وزارت سره په همغږي هڅه کوي څو د جلغوزیو د پلور لپاره ورته په نړیواله کچه د بازار موندنې زمینه برابره کړي. دوی وایي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ته د جلغوزیو د راټولولو په برخه کې زده کړې ورکړي دي. د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د جلغوزیو 14,000 هکتاره ځنګلونه شتون لري چې هر کال په زرګونه ټنه حاصلات ورکوي. سږکال په مختلفو ولایتونو کې بلکې په ټول افغانستان کې د سیلابونو او اقلیمي بدلون یو څه منفي تاثیرات کړي په زراعت باندې، په ځنګلاتو باندې، په کښتونو باندې. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو کوشش مو کړی ده چې خلکو ته د زراعت په باره کې مختلف خدمتونه وړاندې کړو، دوی مشکلات واورو، دوی سره کومکونه وکړو، دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو. متاسفانه بیا به مو وایو چې سږکال د سیلابونو د خلکو کښتونه انتهایي خراب کړي دي، که هغه ونې دي میوهدارې ونې او که غنم او که شولې دي، نو تاثیرات یې بیخي زیات ورباندې کړي دي. موږ کوشش کوو چې او کوشش مو کړی هم ده چې دوی ته مرستې ورسوو، هغه که د دولت له لارې وي او که د مؤسساتو له لارې وي. نو تر خپله وسه مو کوشش هم کړی ده، په همدې کوشش کې یو. نو هغه مؤسسات چې موږ د زراعت له ریاست سره تړاو لري، لکه پاملرنه ده، نارویژن ده او همداسې نور تقریبا 8 مؤسسات د موږ سره وابسته دي، د موږ سره کار کوي د اقتصاد ریاست له لارې چې موږ ته معرفي کیږي. نو د هغوی له لارې موږ دوی سره کومک کړی ده. فی الحال هم په 7 ولسوالیو د پکتیا کې نارویژن مؤسسه سروې شروع ده چې نن ورځ دوی په زرمت کې لګیا دي چې د همدغه خلکو سره چې سیلابونو یې کښتونه ځپلي دي، دوی سره د غنمو، د تورې سرې او د سپینې سرې په ارتباط باندې کومک وکړي او سروې جریان لري. نو په دې 7 ولسوالیو کې چې کومه سروې روانه ده، 15 برنامې د نارویژن مؤسسه په پام کې لري چې یوه یې د 10 قطعي چرګانو ده چې بعضې خلک غریب دي، بېوزله دي، کونډ دي، یتیمان دي، او یا همدغه په سیلابونو کې زیانونه ورته رسېدلي دي همدغو خلکو ته. او دویمه برنامه چې ده هغه همدا د مخکې چې ما یادونه وکړه د 50 کیلوي اصلاح شوي تخمونو غنمو بوجۍ دي او یو 50 کیلوي بوجۍ توره سره ده، بله 50 کیلوي بوجۍ سپینه سره ده. همداسې نور لازم دي د هغه دهقاني سره لازم وسایل دي همدا ورکول کېږي. نو د بعضې د مرکز سروې خلاصه ده، دوی فی الحال همالته په زرمت کې لګیا دي. هغه نورې څه برنامې چې د هغه فی الحال زما په ذهن کې نشته، خو دوی 15 برنامې لري چې په همدې باندې سروې لګیا ده. د جلغوزیو چې فی الحال هغه موسم ده او شکول یې شروع دي، نو په تېره جمعه کې زموږ رئیس صاحب پټان ته، لجه ولسوالۍ ته، احمد خیلو ته، میرزکې ته سفر یې لاره مشترک هیئت ورسره و، په همدې خاطر چې د خلکو ستونزې واوري او هغلته تجارانو سره خبر وکړي او دوی ته هغه څه چې له ځان سره لري هغه دوی سره شریکه د خلکو ستونزې شریکې کړي. هغه ستونزې موږ د وزارت سره هم شریکې کړلې. نو سږکال حاصلات خو د بارانونو له وجې نه یو څه خراب دي، خو نور قیمت یې د تېر کال په نسبت باندې لوړ شوی ده. تقریبا یوه هغه د جلغوزیو غوټه چې ده 15 افغانۍ باندې خرڅول کېږي. او موږ د پکتیا د 14 ولسوالیو د هغو سره د کوم مسؤلین چې د هغو سره چې په رابطه کې یو، نو انشاءالله کارونه یې ښه روان دي، تر اوسه داسې خاص کومه ستونزه نشته. تقریبا 2 میاشتې مخکې د وزارت نه هیئت راغلی و او بیا زموږ ریاست ته راغلل. موږ ریاست کې خپله شخصا موږ ورسره لاړو، د رحیم ګردیزي د جلغوزیو د پروسس کوم سنټر ده، د هغوی سره موږ مجلس وکړو او دې ته مو وهڅول چې تاسو دغه پروسس سنټر نور هم فعاله کړئ او دوی هغه ظرفیت مو معلوم کړي چې تاسو څومره ظرفیت د پروسس لپاره لرئ.
نو هغه معلومات مو ټول راواخیستل، د وزارت مقام سره مو شریک کړي دي. همدې خاطر باندې چې دلته د تجارانو ته بازار پیدا شي او دلته دوی چې پاکستان یا نورو هیوادونو ته انتقالوي، نو دغه پیسې عواید چې زموږ خپل هیواد کې هغه تجار او مزدور د هر څه دلته د خپلو افغانانو عواید پرې لوړ شي. په همدې خاطر باندې مو د کوشش شروع کړی ده چې دلته دوی ته بازار هم پیدا شي او حاصلات د موږ جلغوزي د بل هیواد په نوم باندې چین یا نورو هیوادونو ته لاړ نه شي. الحمدلله دغه هم یوه داسې ولسوالي ده چې په دغه بخش کې ډېر حاصل لري. د زراعت د ریاست دلته د مدیریت د ټولو په همکارۍ باندې موږ پوره توجه ورته کړې ده. نوي نیالګي هم لګولي دي د دغو مهمو جنغوزیو چې دا مهمې ونې یادېږي، دوی ساتنه هم کړې ده. د خلکو په همکارۍ باندې انشاءالله دلته د نورو کلونو په نسبت یو ښه پرمختګ لري.